بسم الله الرحمن الرحیم. د پولیس راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او احترامات مې ومنئ. خدای دې وکړي چې ټول راته روغ جوړ اوسئ او دغسې ښه جامې مو پر تن وي. قدرمن اوریدونکو زه نظیف الله هوتک یم او تاسو له پولیس راډیو څخه د سنګر خاطرو خپرونه اورئ. عزتمن اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو د سنګر خاطرو له خپرونې سره بلدتیا لرئ، په دې خپرونه کې موږ د افغانستان اسلامي امارت مجاهدین سرسپارلي ځوانان میلمانه کوو. له دوی سره د دوی د تیر شل کلن دور، د دوی د قربانیو، د دوی د سرښندنو، د دوی د سختیو کړاوونو په هکله غږیږو چې یو مجاهد، یو غازي د اسلامي امارت په صف کې څومره کړاوونه لیدلي دي، د کفر پر وړاندې او د دوی د متحدینو پر وړاندې په څومره میړانې سره مبارزه کړې ده. قدرمن اوریدونکو د تیر په څیر په دغه خپرونه کې یو بل میلمه موږ سره میلمه ده، د سره به غږیږو، خو دی به خپله ځان درته معرفي کړي چې څوک ده، د کوم ځای ده، د کومې ولسوالۍ ده. قاري صاحب محترم، تاسو ته ښه راغلاست وایم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. مولانا بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې نور خان انګار دی، د خوست ولایت د مساخیل ولسوالۍ د ګبر اوسېدونکی یم. خوشحاله شو انګار صاحب چې موږ سره مو په خپرونه کې برخه واخیستله. الله دې اجر درکړي. نو انګار صاحب، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، د سنګر خاطرو خپرونه ده. لکه څنګه چې د نوم نه معلومه ده، د سنګر د خاطراتو ته ورګرځو او هغه سنګر په خاطراتو باندې به غږیږو، خبرې اترې به پرې کوو، تاسو خاطرات به اورو. پیل یې که راته ووایي، ولې د اسلامي امارت له صف سره یو ځای شوئ؟ علت یې څه و؟ موخه یې څه وه؟ زه کله چې د اول نه مجاهدین د کرزي په ټیم کې راغله، نو زه په هغه وخت کې مو ګیره برید نه و. نو هغه وخت کې چې کله راغلو، بیا د خلکو داسې تبلیغات شروع کړي وو چې داسې وحشیان دي، طالبان داسې دي داسې دي. خو مو به نه منله دا خبره، موږ طالبان بیا وحشت دا ولې، خو مو هېڅ نه منله. زه په هغې وخت کې موږ د خپل تره سره په مدرسه کې وم. خو کله چې کله مجاهدین مدرسې ته راغلم، مو د دوی اخلاق ولده، د دوی پوزیشن مو ولید، د دوی کردار مو ولده، نو مو چې الحمدلله دا ټول مسلمان دي. نو سیب د زړه کې داسې احساس سره پیدا شو چې زه به انشاءالله د جهاد لاره ته ځم. د جهاد په موږ فرض دی او دا کوو به تر یو وخته به کوو چې په افغانستان کې مشغلګر ختم کړی نه وي. او مو خپل ځان وقف کړ او هلته د مونه مدرسه پاتې شوه، او مدرسه په انمایي کې د مونه حفظ پاتې شو. مو جهاد لاره ته ودانګل. نو د کلی قوم کې به مو ته چې دا د پاکستان عیسائی سره دا چې خو دوی ته دا معلومات نه و چې دا د الله په لار کې روان دی، چې څرنګه لمونځ فرض دی دغسې جهاد هم فرض دی. خو د مور د پلور د وروڼو نه په پټه په غلا بوتم چې زه پلانکي ځای کې کار کوم او زه به د جهاد صوب ته روان وم. خو چې کله د ورور خبر شو، زه په ټل کې ولدم، کورته منطقه کې ولدم، په تشکیل کې وایي چې پلانای خو په تشکیل کې و. امور مې ورته ویل چې دا په تشکیل کې نه ځي. وایي چې نه قسم په خدای چې دا مولدله مو ته چې مورې مو خو بیخي زه تشکیل ته نه ځم، زه خو مولک یم. خو د مو د مجاهدینو سره دومره وخت هغه پیدا شي، په هغه ولني وخت کې مولوي صاحب المرجان خیبر وتلی و. بیا د هغه معاون چې و فیصل و، په دا ټول خوست کې لومړی دا و چې تغیر راولی و، تشکیل د سره ورسره و، اولنی دلګي د رسمي کړي و. اول وخت کې دلګۍ ملګۍ نه وي، خو نر و چې کار به کوو. خو مو په دا خوست کې د ماینونه غم به وړله، په بایسکله به روانو. یو ورځ په د مټا چې نه کې روانو، په بایسکل مو ماین تړلی و. نو مولوي صاحب وایي چې دا به څنګه تېروم؟ دا زه تېروم په بایسکله. حرکات مې وکړه، هغه هدف ته ماین ورسو او 2 ټنګونه مې په هغلته د ماین نه وواله، ځکه چې یو موږ لوند ورته ایښه، بل وي چې 2 خامخا ورته ایږدو، ځکه چې دلته 2 ټانګه درېږي. او دوړو پلچکو ته مو ماینونه ورته ولګول، الحمدلله 2 ټانګونه مې د امریکایانو په ختم کړل. نو هغه وخت مو جذبه پیدا شوه. نو موږ اکثره وخت په مساخیلو کې جنګېدو. نو اکثره وخت موږ د مساخیلو مجاهدین به چې کله به دوی په درسونو کې ډېر بوخت وي، خو زه خو لا یم. مو وایي چې زه بیخي نه سبق یم، بغیر د اتفاق نه مو بل کور نه و. الحمدلله تر دې وخته پورې چې درس ته ورسېدو. خو نو موږ به د خپل د ملګري چې کله سره یې داسې وخت وي چې د رنجر یا د ټنګو کې موږ ګرځو، بیا به موږ کله دا خاطره ورته کړه. بیا موږ نه په د مساخیلو کې چفه ووله. نو موږ پروګرام وکړو، ولي صاحب هم هلته راسره و، خیبر مولوي صاحب دغه هم ورسره و. خو مو زه د تروزیون مسؤل شوم چې کله مو په ستا فتحه کړه، مو ته وایي چې ته شو ته حرکت وکړه چې قوا راغله. نو په دې حالاتو کې موږ وسلې ته یې پرېښود، تاسو د وسله ځي په ځي کړئ، وسله جام کړئ، د غټه وسله موږ شو ته بیا تاسو روشئ. مو چې ښه صحیح ده. چې کله ورسته د موږ خبر نه و، د موږ د غونډۍ کې سره نوستو، د موږ نه د اردو تو شوې وه. نو په دې حالاتو کې مو چې افسوس خدای چې لږ ژوند د لاره کړی وای، چې دغه جزا وتلی وای، نو بیا به زه دوی سره پوهېدم. نو الله تعالی یې غل روغ رو برسلو، پت هغه مسره مو موته کړه، شو ته کې تېر سي روغلی. نو ترخه خطر هغه وای چې د موږ 2 ملګري م شهیدون شو. یو ډېر ښوونکی و بلال کریب الله، موږ نه په 1 ولګېده، اوس هم په زړه کې داسې غړېږي. نو ترخه خطر هغه وای چې په موږ نه تېره شوه،
ډېر په زړه په اوس مې زړه داسې بګون یم دوه مې امیرون شهیدون شوي دي علي جان خادم الله د شهادت قبول کړي مرزا جان انس هغه نه وروسته زه بیا د خیبر مولوي صاحب دغه سره ورسره شوم او تر نن ساعته پورې دلته په وظیفه کې اوس الحمدلله فوت یم. جزاک الله. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې انګار صاحب درته یادونه وکړله انګار صاحب ډېرې کیسې موږ ته لري او د خپل جهادي دور نه ډېرې خاطرې لري. هر مجاهد د خپل جهاد دور نه ډېرې خاطرې لري خو انګار صاحب ماشاءالله ډېر په جرأت سره درته وایي او ځکه چې ډېرې سختۍ لیدلې دي دوی په خوست ولایت کې د خوست ځوانانو د اسلامي نظام د حاکمیت په پار باندې ډېرې هلې ځلې ګاللې ډېرې سختۍ لیدلې کړاوونه لیدلې لږې تندې تېرې کړي مشکلات یې لیدلي نو د هغه جملې څخه یو هم انګار صاحب ده. انګار صاحب کورنۍ بیا چې خبره شوله در باندې چې دی خو اوس رسمي طالب دی خبر شوی چې دی د امارت صف ته ورغلی دی هلته جنګېږي څنګه وه حمایه یې وه در سره نه وه در سره که بیا هم چا مخالفت کا ورور پلار بل چا مور؟ نو په دې وخت کې وتک صاحب کله د کورنۍ مې خبره شوه رسمي چې دا خو رسمي په د امارت په شبکه کې خاقاني صاحب نټورک نه تللی دی او دې وطن مشکل دی چې دا روزي او زړی په بایللی دی نو په دې وخت کې نو د مشر ورور مو دا وی مو وکړه حتی چې داسې وخت به و چې د مونږ د منګل څخه چې دو د دې لندبل غریب بدیا و د بدیا نغری سانه به ما ډوډۍ وخوړله په اجرا کې به ویده شوم زه مجرد وم بیا مو د تروخ هم بوته چې دغته واده وکړي ګوندې پاتې شي نو کله واده یې پسې وکړه رای وړ مو ته چې دا دی الله صاف الیار دو دغه نه به زه نه منې کېږم یوازې مې بیا خپله مېرمن او مور مې دا په ما ولاړې وې ټول کور کې په ټول کور کې د یوازې دا دوه په ما ولاړ وو چې د مور مې ورته وایي چې څلور زامن مې دي د یو د دین ته واقف وي ماشاءالله دا د شهید شي توسې په یغدا په جیو درېږي او د یو د شهید شي مو ورته وایي چې مور داسې دوار تکوه چې الله تعالی شهادت وکړي قبول شهادت وکړي خو د ورور مې تر اخره پر دې مو مخالفت کوه چې ما ځه چوشه ټوټ مو ته ډېر د موټر ورته وغوښتي شي او موټر مې په امارت کې کباړ کړ او بیا مې زه تر وای نه راولم الحمدلله تر نن ساعته پورې پوت یم 2 ورځې زخمي شوم چاپو کې بندي شوم یم خو هغه بیا داسې عاجل بندي نه عاجل یې خلاص کړم. ډېر ښه الله پاک دې تاسو ستړیاوې تکلیفونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي په رښتیا هم زموږ او تاسې میندې د افغانستان ټولې خویندې میندې مجاهدې میندې خویندې دي او همدارنګه غیرتمنې دي که چېرته تېرو تاریخونو ته هم وګورو همدې خویندو میندو مېړانې ترسره کړي دي خپل بچې روزلي د اسلام په خاطر باندې د دغه وطن په خاطر باندې قرباني کړي دي خپله دوی په جهاد کې برخه اخیستې ده نو دې کې شک نشته ده او همدارنګه د هغوی له جملې څخه یوه تاسو مورجانه هم ده چې مجاهده مورجانه ده. انګار صاحب محترم د جنگ په وخت کې د چاپې په وخت کې اسکارم ویلې نه ویلې څومره تاثیرات درلودل؟ نو الحمدلله چې کله به چپه شوه نو موږ به ډېر په جوش سره ورتلو چې الله تعالی قبول هم شهادت وکړي بیا به موږ په سهانې الحمدلله د ټوله د ګبر د مساخلو څخه چې وه د مکمل د غزني د پکتیا د خوست مرکزونه به هلته وو کتاب هلته وه او د جرأت د دښمن نشو کولی چې د موږ ساحې ته داخل شوی وی او کله به چې بیا د موږ ساحې ته راته نو موږ بیا په لاره مکمله لاره مینونه ورته ګرځولې وه 2 ځلې موږ ته راغلی دی چې تلفات یې مړول دي شهیدون یې کړي دي هغه ویي راغلی دی ځمکني تر اخره پورې موږ ته نه دی راغلی او یو ځل راغلی دی چې ماتې یې خوړل دی بیرته تللی دی. تاسو اسکار ذکرونه کول تلاوتونه ځان سره مثلا دعاوې مساکن دعاوې هم کولې؟ الحمدلله هر وخت اسکار ذکر مو کوه خو مو به یاد کرسي ډېره وي څومره تاثیر درلود او دغه یاد کرسي مو یقین وکړ چې د ولی صاحب د اسماعیل ولی چې د وردګو دی دا د خوست ولی و د موټر ماره روان کا په ولسوالۍ ما وځلې یاد کرسي په ځونه وی چوف مکړه الله تعالی په دلیار کې استخبارات وتلی ماته و د بروت ډور ډاک موټر مو کلان د تر کړی دی او دو متاثرن او د اوسنۍ مجاهدین تم زوایم که د اوس راغلي دي که زوړه مجاهدین دي ما دې پرګه دي ذکر اسکار دا د ارواح کوي ان شاء الله د موږ امارت به قایم او دایم کیږي ان شاء الله او که داسې وي چې هغه دغه ساروي د شهیدونو وینو څخه خیانت هم کوي او د هغه شهیدونو ویډیو د وکسي د ملګری دی وکسي په دلګي کې ملګری شهید الحمدلله موږ ډیر شهیدون دي او موږ خپل د نور ملګری شهیدون د وکسي یا تو کورنۍ دی وکسي ان شاء الله هیڅوک به خیانت ونه کوي او ما دي کوي
بالکل. انګار صاحب جهاد په دور کې د مجاهدینو ترمنځ اتفاق اتحاد څنګه او روابط څنګه و؟ الحمدلله په تیر شل کلن په دوره کې د مجاهدینو دومره سخت اتفاق و چې د کومې دلګۍ به وو لکه ورونه دومره سخت اتفاق و چې څومره لره به میږ رپیټر کې غاګر سره ته اوه پلانای دی او هغه به میږ ته چې کومه غوښتنه مې درکړه یا به کومه مرسته میږ تر وخته په نه په 2 ساعتو کې به دی میږ ته ځون بیرسوه مخ ته ډېر مینه محبت و ځکه چې هر څه د اخلاص و پیسې نه وې ماشونه هم نه و هر څه د الله رضا دپاره و ځکه د اخلاص که مجاهدینو یو بل سره د مشرانو اطاعت څومره موجود و؟ الحمدلله ډېر موجود و مشرانو اطاعت به یې کوو خو کله کله به مجاهدینو خپله جذبه کړه او ما خپله هم کړې ده چې مشرانو به هدایت وکړه چې دا کار ونه کوي او کله به چې هغه دښمن مخ ته روغه یا چې شو میږ به یوه غوټه کړه کله کله به پر حمله کړه خو الحمدلله مشران به هر وخت به بیانونه کړه په مرکزونو کې په کلیو په جوماتونو کې هغلته د موږ مندکا خو ټول مرکز و نو انشاءالله ښه اطاعت یې کړه د مشرانو. انګار صاحب یو بله موضوع ده چې یو مجاهد یو ځوان به چې درغې اسلامي امارت صف سره به یو ځای شو کنه یا به تاسو دلګي ته درغې یا بل دلګي ته څنګه و دغوی ته تمرینات معسکرات برابرېدل؟ الحمدلله میخ په نوبت به مسکرات به کړه خو اکثره وخت داسې مسکرات وم نه خو غره کوي توپک زده کول بسته کول خلاصول نښه ویشتل اینده مسلک مو ورته خو یو خوال به د کاس څېړنه کړه تر حتی چې موږ به ښه اطمیناني شو چې یاره د کاس رښتونې دی الله په لار کې روان دی نو بیا به موږ یخ ته مسکرات هغه په مرکز کې برابرول. او د دې ته څنګه لکه څنګه چې کفر ته وګورو او تیرې ادارې ته وګورو دوی په وسلو باندې ډېر سنبال ول هوایي ځواک یې هم درلودو زمیني ځواک یې هم درلودو ټانګونه یې هم درلودو تیارې یې هم درلودلې مختلفې وسلې ثقیله او خفیفه هر څه رقم وسلې درلودې ولې په مقابل کې بیا تاسو څه ډول وسلې درلودلې؟ موږ سره یو کلاشینکوف و یو راکټ یوه پیکه همدا هم درلودل یوه زیړه بشکه او یو ورځ نه د مساخلو ته اکمالات کېده بیا موږ په دلیار کې یوه ماین بشکه ولګوله نو کله چې د کاتور تیر شو د اکمالاتو موټر شو ته چې کله ماین بشکه موږ هلته ورزوله او د موټر را چاپ شو د موږ خواته راغی هغه خپله پوخ روډ تر پاته شو د موږ خواته راغی بار چې کله خر تیر شو نو سیمو ته دغلته یې ودروه دا ځای درته ښه دی نو موږ هېڅ اسلحې نه لرلې او 3-4 شاجورم به په چانټه کې لرلې یم به کلاشینکوف توپاک لره زوړ او په دې به جنګېدو الله تعالی یو قوت په دې کې یخی ورته. جزاک الله. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه انګار صاحب چې مقابل لوري به په وسلو باندې سنبال او تاسو به ډېرې کمې وسلې درلودې نو بیا د بری راز په څه کې و څنګه وتوانېدلې دا اسلامي نظام حاکم شو فتح راغله؟ نو الحمدلله موږ به چې کله یا تاروس کو یا به اول به دعا وکړې ښه په اتفاق ورسره ټول شوې دوام به وکړې الله ته به سول وکړه لسونه مو ورته راپورته کړه چې یا الله نو موږ سره خو هېڅ نشته یو کلاشینکوف لرو 3 شاجورې لرو نو یا الله مدد یې تونه غواړو فتح او نصرت یې تونه غواړو نو هغه د الله مدد او کومک چې موږ سره یې کړه یعنې د مجاهدینو ترمنځ اتفاق او اتحاد او الله پاک ته په مکمل ډول تسلیمېدل. الله تو دا چې الله اکبر نارې به شوې په دښمن به داسې یو غبال پېښ شو چې وبې د مکمل پیر غرونه په موږ راړنګ شو خو مجاهدین په اتفاق و الله ته متوجه و هر وخت به الله ته متوجه و الله ته به ژړل مشرانو کشرانو د مشرانو به چې کله موږ پروګرام کول به مشرانو دعاګانې وکړې الله ته به متوجه شو الله به فتح وکړه او ولسوالي مو ولا پوستان به ولا یا قوا برتلام به موږ مسوا فاس که موتن وکړه. انګار صاحب محترم طبعا جنګونه مو ډېر لیدلي په ډېرو جنګونو کې مو برخه اخیستې ده د جنگ په حالات کې یا به که تعرض کې وي یا په نور خو خلاص که جنگ به ونښته په جنگ کې به تاسو ملګري یا شهیدان شول یا به زخمیان شول د زخمیانو راوستن هم څنګه وه د شهیدانو راوستن هم څنګه وه څه ټیم هم ورته درلوده شاته چې تاسو به جنګ او نور ملګرو به راغلل خپل زخمیان به باستل که نه څه ډول دغه ترتیب تاسو څه ډول اورېدونکو ته که په دغه برخه کې معلومات ورکړئ؟ موږ به چې اول وتک صاحب کله چې د جنګ پروګرام تړه نو موږ به څو کټګورۍ نفر ټاکل چې پلاني ډله د پلاني سره چې ده دا تاروزي ده د پلاني سره پلاني ډله چې ده دغه د دفاعي ده پلانی سره پلانی نه دومره نفر دا همبلانس یا د کوماکی چې یا زخمی وشه هغه وشه شهید وشه دا به وبسي د پلانی سره دومره نفر دا غشو دوی سره غشو اکمالات ولا شو
خوراکي توکي مرمۍ چېرته زړې مړۍ پیدا کړې دا به پسې رسوي. نو دا 4 ډالې به میږي به ورباره کړي چې کله به تروز وشه مخابره کې به غږ وکړي چې پلانای زخمی شو ډایرکټ به ډاله ورتله یغه برجګوو به سبي صحنه نه بیا بلر په سیمه کې موټر وته درولې موټر به چیرته په کاټو کوم په د غرړه وای وغره نه بول غره نه یا بر شهید شي یا بس سپیټال ته ونه رس سپیټل نه هنو ودا د غرو ځنګلو کې بس دوی خپل او تر وړل. کم کلی د بچ ورغللې مثلا اغل ته یو کلینیک موجود یا یو به ډاکټر او تاسو به خبر شوش به دغه کلی کې یو ډاکټر سره تاسو به ورغلې ولس بیا څومره همکار او درملنه بیا څه ډول نو داسې درملنه نه و چې داسې درملنه شوی وای چې پورا ډاډ می اطمینان حاصل شوی کله ولست افضل هر سړی به ډورېدو هر څه د وحشت داسې وحشت خبر کړو چې هر سړی به ډورېدو دا هغه جرأت نشه کړی چې یو شهید یا زخمی داسې زړتیا سال د ورمخته شوی خدمت کړی وای خو بیا به یو کلینیک و هغه کې به څه داو یا درد مرستنه مو تکول بیا هم یو بل ست بیا انتقال ول په پټه بیا ولس همکاري کوله او په پټه سي همکاري کوله په پټه خو ټول ولس دې موږ سره و خو د ورځ نه د پټه به ټول ولس دې موږ سره همکاري کوله موټر کې په غرړه ونه هر څه به سره کول. خوست ولایت ته د تیرې داري هم ډیره توجه نظر د نور ولایتونو ته لکه په هرات هم ډیره توجه ننګرهار ته هم همداسې دغه ډیر مهم ولایتونه خو خوست هم د غویلو جملې څخه په دې برخه کې مشران څنګه د دې مثلا ځینې تجاران ځینې مشران او ځینې هغه کسانو چې وس او توان درلود مالی کومک څه سپورټ مالی کومک کاوه در سره الحمدلله چې کومې موږ پېژنګلي کسانو دغه به موږ سره مالی کومک وه خو یوازې مو زړه د کوچیانو نه ښه دی زه منګل یم خو مو د کوچیانو نه ډېر زړه ښه دی. علت یې څه ده؟ علت یې دا دی وتک صاحب چې کله د مونږ غرونه دي دغه غرو ته چې کله دوی کاډې روغلې له کوزه نه نو دوی به موږ ټول د کوم د غوښر وریبې چې و د زکاته وري ابي موږ ته ساتلو چې دا پوس مجاهدینو ته ورکوو حتی چې زنانه و به پیسې راکولې او ډېر زړه مې د دوی نه ښه دی او اوس هم دعا ورته کوم او چې چېرته خدمت وي مشران دي ورته کوي مشران هم دغه ته چې کوچیانو ته به خدمت کوئ او مو چې څومره وس کوي زه یې کوم ورته او په هم ټول کوچیان دغه به موږ سره ډېر کومکونه کړو په دغه غرو کې دا مړی دا یو شه بل شه او دوی بیا بیخي داسې نه وي چې دا مجاهدین روغله د شای وار نه کوي آزاد قبایلو خو پرې کې موږ سره خدمت کړی دی کومک کړی دی مالي او دا مول بیرو کوم یک بروس به خرڅ مو کپیغه مې مرمه خواسته او پر راي کني چې ډېر کومکونه سره کړی دي کوچیانو زړه مې مسترخه دی وتکسه جزاک الله پاک دی د دوی هغه کومکونه په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. انګار صاحب تاسو یادونه وکړه چې زخمی شوی هم یم دغه په اړه کې دا جنگ کم جنگ و چیرې جنگ و ولې زخمی شولې دا یو ټوکه دیم پکې د ډېر ځانم د ټول نه مخته کاوه لګېدلې که څه چلو وتکسه به 2018 نه پرېږم که 18 په دې کې د مساخلو عمومي د رژې او 20 پروګرام شو زه تاروزی کومندان شو یمی پاله کې پامیر پستای بیلی یو سالنامه پستا و جګه و می بوتای د سالنامه پستا د می نمونه پیخیو د خاطر و د پامیر پستا و د پامیر پستې کله چې کله می تاروز شروع کا په دې وخت کې می سره ډېر ملګری اخلاصمن وو نو زه وغورځیدم چې کله وغورځیدم دغلته مخته چې ما ته راکټ ولګ د زه وغورځم بیا په د سار مې زخمی شوی په دې حالت کې مخته ډېر نه یم تللی خو خیر وګور د راکټ دغه نه دراز نه وغورځېدم سار مې زخمی شوی او بندي شوی داسې نه یم بندي شوی لکه وړه یم او چپی را بندي ووله نو په دغې وخت کې موږ په لاس ورغلو یې وړو خو هغلته رښتیا درواغ شپږمه اومه ورځ یې راخوښی کړم وایي دا خو لیونی دی ځان مې په لیونتیو ته اچولی و چې کوم کس به راغی هغه ته هم به پورې په ګنه غږولې بل ته هم به پورې په ګنه غږولې وایي دا لیونی هم چیشته راوړی دی دا وبسئ وایي بسئ دا لیونی او راوایي بسلم 40 ډالرې راکړه دغه ته کریا ورکړه ډایرکټ یې ولېږه او په لیونتیو مې ځان راخلاص کړ یعنې داسې چل دې ورسره وکړه هو ولا داسې چل مې ورسره وکړه او د داخل کې به د تور چې و د تک تور د انګریزان دغه بیا دغه انګریز دغه خلک وکړه دا به چې روغلو چې به روړه هم په د ویله ورته وویشته وایي دا داسې لیونی شی دی دا کوئ څه مو به ورته وایي چې زه ترجمان مې چې راغی ته داسې کارونه ولې کوې مو ورته چې زه خو نه پوهېږم څه شی دی د څه شی وړی یم زه دلته مو باندې څه شی کوي نو بیا ډېر غټ سکرین لګول د مشرونو عکسونه به راته خلک دا پېژنه ما یو نه پېژنم او د موږ امیر عکس چې تر وړه مو دا هغلته شپون دی رما پیایي دغه عکس تاسو څه کوئ
دی به نه دا خو جهادي داسې کمانډان دی پلانکای دی پلانکی ځای ده مو زه پیژنم چې پلانکی ځای ده د خرما ده اسه چا درته معرفي کړی دی او دا لونتیو مزونه چول او بس و ما ته ورځ را خلاص کړم د سارو بوخ څه وای نور ملګری دی باندې شوی دي څومره سختۍ سره مخ شوی دي موږ ډیر ملګری بند شو یو ملګری م دغلته بند شو د خوست نه یو بګرام ته و اته کله تیر کړ ډیر سختۍ ګاللې او دغه سم مشران مونږ په د صحنه کوونه غلطه تشکیلونه نو تشکیلونه و پیسې کړي ټول هر څه ملګری خپل زیو ته لاړ په دې وخت موږ خادم علي جان خادم نه چاپوي چوله امریکایانو شهیدي که خو هغه الحمدلله د شهادت زه رضا یم خوشحال یم او داسې شهادت یو چې د یو ویش کس امریکایانو ځون سره یوړو یو ویش کسان امریکایان د په ګوخي ځون جنگ 3 غنټې جنگ ور سره وکړ وی وشتل یو نو ورسته د شهید شو او کوری بمبار کتره بالکل الله پاک دې د ټولو مشرانو د ټولو مجاهدینو شهادتونه په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي داسې یو جنگ یا جنگ مو تر سره کړی دی چې مثلا تاسو په ښه پلان باندې ورغلي یاستئ او په ډېر یو غټ ځای باندې مهم عملیات هم تر سره کړي او بریالي ترې راوتلي یاستئ الحمدلله دغسې جنگ شوی دی د موږ ولسوالۍ وه ښه ترتیب مو ته څلور طرفه ترتیب ورته ونیو هر څه مکمل کله محمد ولی و که سان وکم که کومي ولی و دغه دواګان ټول کله چې لمونځه په ټیم نه ورمار شو لمونځ مو توکه ورغلو په نو الحمدلله پوستې مې ترولې دا کوم ځونه چې موږ ټارګټ کړو هغه مونږ دوی غون فتح کړ بیرته بریالي رغله یو شهید یو زخمی مې نه دی ورکړی او دغه یو بل جنگ چې په جانخیلو کې جانخیلو ته مساخیلو جانخیلو مجاهدین ټول یو ځای شو خو جانخیل به ختمو او د جنخیل به اشرف غنی ورته ویل چې د کابل دروازه ده ګوري چې دغه د نرخلا ماته نه کی او ډیر کومکونه به مساخیل جنخیل ته دومره کومک ورکوه چې دی ولایت په سطح به قتل دومره سهم به ورکوه دغه چې جنخیل ولسوالۍ پات خو تر کابل پر لار خلاصه دا هر یقیني چې دروازه یو ته چې سیده دی په غسر بورډر سره وصل شوی مجاهدین لار مکمل خلاصه خو الحمدلله چې کله موږ د شپې ته روز په شروع کو په د پوستانه حتی چې دومره ورنږدې شو چې د ماینو بشکې مې داسې پوستې ته د جولو ته شانه مرغ ورځول موږ ته پروت تر وکړل د دراز او چې سحر اذان کوه مکمل ولسوري بشپړه توګه ختم کړه یم بیا درنجار ټانګونو دا مکمل مهمات په پورته روان کړي د مساخیلو ته متر وړل د مساخیلو څخه چې د مساخیلو څخه او د مکمل ځنګل دی د پلارم بیا نش پیدا کوي داس څه ده بری راست کې و انګار صاحب چې تاسو باورغلی د پلان به کامیاب شو تاکتیک او تخنیک نه استفاده وکړه او بسته ولسوالۍ به مو سقوط کړل او بریا به تاسو په هغه کې شوله هغوی هم زده کړې تر سره کړې وي حتی په نورو هیوادونو کې زده کړې کړې وي په امریکا کې او په انګلیس کې او په هند کې او په ترکیه کې بېلابېلو هیوادونو د دوی د کورسونو لپاره ځینې کومنډوي ځواکونه او ځینې نور معرفي شوي وو یا همدارنګه خصوصا خارجیان البته کفار هغوی لوړې زده کړې تر سره کړې په نظامي برخه کې په امریکا کې او په ځکه د هغوی هیوادونه او په بېلابېلو هیوادونو کې دوی عملیات تر سره کړي دلته راغلل او بیا هم تاسو پرې بریالي کېدلی د بری راز په څه کې و او تک صاحب موږ د پلان یو خو الهي نصرت تر سره و یو خو موږ د الله رضا دپاره جنګېدو کوم هدف مو په نظر کې نه په د ذهن کې داسې هدف و چې یاره زه به پلانۍ چوکۍ ته ورسېږم نه د چوکۍ وه خو د خال د ولس مظلوم ولس مې چې ولې چې دا به کوغول ژړول شهیدون کول نو موږ ته یو جذبه به الله تعالی یو داسې نصرت و چې موږ به داسې یو کمال ورسره کوي لرې نه به په غټه وسله وشته او دوی په هغه هدفونه وشته هلته لوندې به پیاده ورغلو پیاده خو دوی ته پته نه لګېدی موږ سره لیزر یا یونیم لیزر به سره پلونکي داسې لاړ شه په تکه به د پوستو ته ورنږدې شوې نور به یې لر نه په زړکۍ په دراسکوپ یا په اشتدودو به یې وویشته هغه به دوی هغه د پېښې مجاهدین خو دغه ځای ولې مې روغیل نه دي هلته به موږ خولې ته ورته ورغلو ډایرکټ مو ګارنېټونه هغه ورچول بس او ولسوالي یا په پوستان به فتحه کړه وم بنوی کیسه به ختمه شو کیسه به ختمه دوی خو د پیسو دپاره جنګېدل وتک او دوی خو دا وایي چې ټول د شیانو چې نشه به بېګا وکړه تر سهاره به پراته وو په ځونو به نه پیدل او بل همیخ الحمدلله 15 وخت لمونځ په جماعت په امام سره په جامع سره
او ښه تلاوتونه مو وکړه، ښه دعا مو وکړه، سیم یا الله ته خوله پورته کړه چې درې سجور سره د الله نو تمه مدد وکړه. قسم په قرآن کې ټیم بم چې پیوچوي د ولسوالي به داسې شو چا به سر نشه پورته کولی. دوی خدا سعودي د پیسو دپاره جنګ کېده. انګار صاحب خوږه خاطره مو کومه خاطره وه چې اوس هم در په یادېږي دغه تېر شل کلن دور نه تر دا مهاله پورې چې خصوصا تاسې پکې برخه اخیستې ده د ژوند او د جهاد خوږه خاطره مو څه چې اوس مو هم په یادېږي کله کله د خوشحالۍ احساس کوئ؟ خوږې خاطرې خو کامې د شلو کلو کې خو داسې خوږې خاطرې نه راغلې، خو د اخر وخت کې چې شو د فتح وختونه روغیل نه وي چې زه په د لومړي خط نه پروت وم نو د امیر صاحب زنګ وویل چې انګار صاحب خبر یې که نه وایي چې 15 ورځې بعد به ته ښار ته ننوځې. وایي 10 ورځ به وي او د خوشحالۍ نه به د جامو کې نه ځایېدم. وایي 10 ورځ به کله وي چې موږ یخ ته ځو. یو هغه ډېر خوشحالۍ احساس و. یو امیر صاحب په ډېر د خوشحالۍ احساس هغه و چې امیر صاحب ماته لیزر اخوستی و. وایي چې دا لیزر به توسه در سره وي خامخا. مو وایي چې لکه دا ټول افغانستان فتح شوی دی بس دا کار یوازې تان به زه پسې ورتلم مو به د عسکر وشتی ګوښی عملیات به دې عملیاتو ته به زه ګوښی تلم دا کار به کوه. داسې ځکه چې موږ ته خوند راکوه داسې وسلې به خوند راکوه چې هغه مو د زړه به خوستي هغه وخت ټول افغانستان چې فتح و د لیزر مو ته دومره خوند راکوه. جزاک الله. قدرمن اوریدونکو انګار صاحب د خوست ولایت او د سنگر خاطرو په خپرونه کې تر دا مهاله پورې موږ سره برخه واخیستله. انګار صاحب خپل مجاهدینو ورونو ته غازیانو ته مجاهدینو ته هغه څوک چې د اسلامي نظام لپاره کار کوي اوس که په اداراتو کې دي او که په وزارتونو کې دي او که په ریاستونو کې دي او که په چک پوینټونو کې دي که په هر ځای کې دي چې د ولس لپاره کار کوي څه پیغام او څه ویل او څه نصیحت ورته لري څه وصیت ورته لري؟ او ټول مجاهدینو ته مشرانو کشرانو ته مې دا پیغام دی چې الله زده دپاره 15 وخته لمونځ په جمع سره کوئ او ولس مه ځوروئ. ډېر ځورېدلی ولس دی او نور ونه ځورېږي. او بل چې خیانت ونه کوي د شهیدانو وینو سره کوره چې خیانت ونه کوي. هره دلګۍ کې شهیدون شوي دي هغو کورنیو نه پام وکړئ هغو سره مرستې او کومکونه وکړئ. چا چې در سره 20 کلن دوران کې کومک کړی وي هغه مه هېروئ او خپل چوکۍ ته مه غرور کوئ چې یاره نن پلانکۍ چوکۍ د زما نه دا نن د تا ده سبا د ما ده سبا د بل ده. خو ولس خفه نه شي هغه خلک چې تاسو سره کومکونه کړي دي هم مه هېروئ د شهیدانو وینو سره خیانت ونه کوئ. دا ټول ورته دا پیغام دی. ډیره زیاته مننه خوشحاله اوسئ انګار صاحب محترم چې راغلی خپرونې ته او موږ ته مو وخت راکړه په خپرونه کې مو د خپل جهادي دور په هکله باندې د خوږو او ترخو خاطراتو په هکله باندې د خپلو لاسته راوړنو او زړورتیاو په هکله باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړل. مننه کوم مطلق صاحب چې تاسو نه ډېره مننه کوم چې تاسو خوست ته راغلي د کابل نه ډېره مننه کوم له تاسو راتګ نه. د پولیس راډیو قدرمن اوریدونکو موږ سره د سنگر خاطرو په خپرونه کې د خوست ولایت یو تن غازي مجاهد نورخان انګار صاحب مېلمه و چې د خپل جهادي دور په هکله باندې تاسو ته معلومات او خپلې خوږې او ترخې خاطرې له تاسو سره شریکې کړې. قدرمن اوریدونکو د سنگر خاطرو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا چې زه نظیف الله هوتک تر یوې بلې نوې خپرونې ستاسو درنه حضور ته حاضرېږم. تاسې په لوی او بخښونکي مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه.